شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. اول زه د اصیل پښتو ادبي جرګې امانکوټ ډېره شکریه او د سپید انجم صاحب ډېره مننه چې په دې پروګرام کې دعوت راکو او دا ولنې پروګرام دی خو په دومره ښه او ښکلي پروګرام باندې ډېر داد او ډاډ ورکوم. وخت لږ د صدر صاحب هم خبرې کوي او شعرونه به هم وایي. وړاندې یو درې شعره دي چې هغه خیرې خو د شل ځله راپسې ولګي او چې د جانان په شونډو راشي په ماښې ولګي او زړه ستړی مه وایه کوه د محبت خبرې او مړې بس پرېږده او په تو په دې لانجې ولګي او لکه چې پټ په لولکو شي د سپرلو ګلونه او چې اننګو ته یې ریشه د لوپټې ولګي. او یو دوه شعرونه دي چې وده کېږي په سنګل به کمسې برغې کېدي او سر پې څنګ کېدم چې په دوه تېزندې برغې کېدي او خدایه په دغې سیند مې پول کې چې هغه پې راځي او چې په سینه باندې مې خپلې ونې برغې کېدي. او یو درې شعرونه دي چې ستا د بې وخته تلو راتلو نه زما یره کېږي او د دې کاواکه ګرځېدو نه زما یره کېږي. خلکو پخوا ویلي چې هغه خورې نو دغه به خورې او په دغه وجه مرسو نه زما یره کېږي. خلکو پخوا ویلي چې هغه خورې نو دغه به خورې او په دغه وجه مرسو نه زما یره کېږي. او انګاره ته خو یې پښتون یم دی کې شک نشته دی خو خفه پې نه شي پښتنو نه زما یره کېږي. اوس یو نظم وی منجم صاحب په دې عثمان خیلو باندې یو نظم دی چې خور یم په دې خاوره زږېدلی یم عثمان خیل تر لرې لرې رسېدلی یم یو ځای چېرته نه شوم وخت دانه وانه شیندلی یم خوږ یم قسم دې ځکه هر سړي خوړلی یم زه د خپله دره نه بېدره در په در یمه خپلې ورورولۍ عزیزولۍ نه هم ناخبر یمه زه په ملکنډ ایجنسۍ کې لوی تعداد یمه زه په هریچن او بدرګه باندې آباد یمه دلته په کوپر نرۍ اوبوی روشا یاد یمه هلته په موسی مینه مردي وزیر آباد یمه ډېر یم ښه ډېر یم خو خاموشه یم غلی یم سیرې ګریوان ګرځم په زړه باندې داغلی یم چا په څه لالچ او چا په څه تمه لوټلی یم زه دومره ساده په ننني دور کې ولې یم ولې د غربت د لاسه زه کډه په سر یمه خپلې ورورولۍ عزیزولۍ نه هم ناخبر یمه او یمه په سخاکوټ باندې زینه په درګۍ لرم دلته په ورتېر خرکي نامه خو په پلی لرم یم اریان کوټ باندې څه نښې په ګړۍ لرم بړه مې نه که کوټ ته خو دا وخاص په ټوټۍ لرم دلته دا ګرې پار یو کلي ګرځېدلی یم لوړو لوړو سوکو درو ته ورختلی یم بیا په دغو دنګو سوکو بیا په دغه دنګو غرونو اوړېدلی یم سوات ته چې راغلی یم نو هر چا پېژندلی یم تلې په دې غرونو ګړنګونو لر او بر یمه خپلې ورورولۍ عزیزولۍ نه هم ناخبر یمه او مننه یمه په مخبن او توتکان کې د مقام زما دلته قبیله ده په ډیري او جولاګرام زما بل خواته اوسېږي په پټخیله باندې قام زما خور د ځای په ځای د سوات په سیمه باندې نام زما زه د وخت نه ترسه توپانونو لرې وړلی یم ځکه د یو بل نه لرې لرې غورځېدلی یم زه لکه د توخم چې په کم ځای دوړېدلی یم هلته هغه خاورې واپسي راټوکولی یم نو خور په ټول وطن یمه زه پروت په سم او غر یمه خپلې ورورولۍ عزیزولۍ نه هم ناخبر یمه او دلته کې په پړانګ غار په انبار باندې دیره یمه دې خوا په خانوړې او مونګې باندې ښکاره یمه بل خوا دا رنګ برنګ په غر او په دره یمه دیر ته برتلی یمه پروت په چکدره یمه زه ماندرې ته په دې سیند پورې وتلی یم سیره د تاڼې نه بازدرې ته وړېدلی یم اخوا ته چې تللی یم بونیر ته رسېدلی یم دې خوا په میخان څنګه او زه مردان ته تللی یم نو تو په دې شاخونو یمه پروت په اشنغر یمه او خپلې ورورولۍ عزیزولۍ نه هم ناخبر یم مننه او اخري بند چې کم ځای دی وطن کې دی چې زه به ورپکې نه یم ځمکه رانه ډکه د قسم دی د شمارې نه یم مشر مې لا نشته دی په دغې زه د ښې نه یم ځکه د غریب رور د جرګې او مرکې نه یم صرف الیکشن کې لیډرانو پېژندلی یم خپل مطلب یې کړی دی واپس یې غورځولی یم ځکه په څه کار او په غرض باندې ورغلی یم داسې بې اسرې او بې نواتې نه راغلی یم نو ټول عمر انګاره زه بېره او بې ګودر یم او خپلې ورورولۍ عزیزولۍ نه هم ناخبر یم خاجي اوس په افغانو کې داسې لنډه شعر وایه فرمایش
خیر نور به داسې وو که نه وی چې تاسې راښکاره شه دیوالګي نه لږ را دې خوا تاسې راښکاره شه دیوالګي نه لږ را دې خوا ولاړ په انتظار یم د بوتکي نه لږ را دې خوا او ماوې ګینې بورا چېرته د ګل په خوا کې ناست دی او تورچاپ دی په سپین مخ دی اننګي نه لږ را دې خوا او د هغه زه پې شکي یم ته پې سله خفه کېږې او زه خیر دی که نشه ده دې سړي نه لږ را دې خوا او قاتله په ځان نیمه خو په زړه مې د یار نوم دی او سینه باندې مې ولې خو زړګي نه لږ را دې خوا او زه نه خبرېږم ولې د جومات زه نه خبرېږم ولې د رقیب سره ناست نه وي جومات نه ښه ورخوا او د لښتي نه لږ را دې خوا نه خبرېږم ولې د رقیب سره ناست نه وي جومات نه ښه ورخوا او د لښتي نه لږ را دې خوا او انګاره د هغوی د غلطه کور دی مړی د بر کلي کې نه دی کوز کندي نه لږ را دې خوا او دا یو نظم دی ما خو نوی نظم دی مذهب د الیکشن دا خدا د بجټ کې الیکشن باندې یو نظم دی چې صاحبه شان الیکشن پته نه لګېده وړې ګړې دا ټول وطن پته نه لګېده ورله غرمنه ماسخوتن پته نه لګېده ولاړ کوڅې ته به یو تن پته نه لګېده سحر به یو شان ماښام بل شان ته به وې پوسټرې او ځایونه نه وو په یو بل به لګېدې پوسټرې د چا چانک و د چا پکې پیالې نښه وه د چا ګازر و د چا پکې مولې نښه وه د یو بوجې و د بل پکې شکرې نښه وه چا راته وې د یو سړي پکې ډیبرې نښه وه او د چا چنچڼه وه د چا پکې پنجره نښه وه او د ملا ډول او د اجړا به مسله نښه وه څوک د ضلعو څوک د تحصیلو ناظمان ولاړو څوک د جرنل نه څوک د یوت څوک د کیسان ولاړو دوه لکان به ونه شپږ به بوډاګان ولاړو سل وټونو ته به 200 کسان ولاړو هلته یو کلي کې د یو کور نه څلور ولاړو دوی زامنو ورسره پلار او مور ولاړو هر چا د خپل لیډر نارې د زنده‌باد وخلې د مخالف سړي چغې د برباد وخلې چا د پاټۍ چغې ایستې چا د آزاد وخلې او په جلوسونو کې چغې د فساد وخلې کلی په کلی چم په چمې تنازه جوړه کړه او پر یو کور هره کوڅه کې فتنه جوړه کړه دا الیکشن نه دی چې څوک پکې دوکه ونه کړي چې ضمیر خرڅ نه شي او لار پکې پیسه ونه کړي چې د یو بل ګریوان ونه نیسي لانجه ونه کړي دا الیکشن خو به د سره بیا مزه ونه کړي مزه خو دا کوي چې سر پکې په بل مات کړي او که د بل نه وي نو چې خامخا پې خپل مات کړي او ښځې په اوټ باندې جنګونه هېڅ خبره نه ده دا په یو بل پسې ګواښونه هېڅ خبره نه ده د سوک سپېړې ګزارونه هېڅ خبره نه ده او یا خو سرمات او یا غاښونه هېڅ خبره نه ده چې په قلاره الیکشن په پښتونخوا کېږي نو د اوټ نه وروسته تبصرې به بیا په چا کېږي پښتانه ښه ښکاري بد نه ښکاري جګړو باندې چې الیکشن لړاووي ښه په جپړو باندې ورځي په یو بل راټینګېږي نه په پړو باندې او یو بل سم شین کې په کوتکو لوړو باندې خلکو به وي جګړې نه دي دا د سپو کار دی خو اوس ماهران وایي چې نه د پښتنو کار دی او الیکشن نه و خو چټي غولول دا خلک په امیدوارو باندې سې تنګول دا خلک په برش کابلا میخ پیشکش پلک نه پوهېدل دا خلک دام لاسه نښې وي خواسې شرمول دا خلک نورو قامونو ته انګاره ترقي میلاو شوه خو ماشاءالله مونږ پښتنو ته بدیتي میلاو شوه یو نظم دی چې او غلام گردش ته کوڅې مخې ته د کور دیوال ته او ډډه وخلې و پیتاوي ته یې ځان ګرموو په زړه کې وایي چې تر څو به داسې خوشې ګرځې او د ځان سره یې د روزګار دپاره سوچ شروع کړو خلکو پیسې په کروړونو باندې وګټلې چا ونرونو باندې چا کاروبارونو باندې چا په ډوک پوک باندې او چا په کمیشنو باندې چا په دمونو باندې چا په تعویزونو باندې تا خو تعلیم کړی دی ښه تعلیم یافته سړی یې وطن دې پیل دی نو وم خو دې پاس کړی که نه خو شپاړسم ته درته نښه کاله پاتې وو نو سبق خو سر ته رسېدلی و خو لږ پاتې وو درې نیمې میاشتې د کلینیک کې شاګردي وکړله او هغه ډاکټر سره هغه خو هم ښه قابل ډاکټر و په مریضانو به یې رنګ تجربې کولې او په ایمرجنسي کې به یې ډراپ ورته سپېمه کې لګوو په دویانو درته هم پوره حبوب رسل دی او په المارو کې دي ښو دي راغستې دي په هر څه پوهه یې خو راشه ډاکټري شروع کړه او غلام ګردشه په دې خلکو باندې مټ وګوره
دا خو دنیا د څوک به مري څوک به جوړېږي پکې او ډاکټر د مرګ نیټه خو چاله بدلولی نه شي هسپتالونو کې چې مري دا د ډاکټر ګناه ده د تقدیر کرښې په تدبیر څوک رانولی نه شي یاره ښه ښکلې سوچ دی وکړو ښه قابل انسان یو ځان یې په ملا باندې دوه درې کرته وټپوو خدای درله څومره تیز مازغه درکړي یه کمبخته اوس یې چټي دي د وړو په مور باندې خوړلو که ستا مازغه چېرته د بل چا په کوپړی کې بند وي 14 پیرې خو به سپوږمۍ ته اوس پخوا تللی وو د ډاکټرۍ دوکان یې واچوو د کلي منځ کې څه لږ ټک پک کار به یې خلکو کې کوو راتله به د چا نزله به بهېدله د چا بنده به وه او مضبوطول او سستولې د سپېمو بریکونه ورله یو کس راغی ډاکټر صاحب زما شونډې سوځي دواړه پخې دي که یو ټوک ترې راله راکړو چېرته د وې زه پوه شوم د ټوک په ځای یې ایل پې ورکړه او چې وده کېږي شونډې ډوبې ډوبې غوړې کپې هغه د خوب نه مخکې دواړه شونډې غوړې کړلې سهار چې پاڅېدو نو شونډې یې بیا نه بیلېدې نه یې خبرې شوې کوې نه یې خوراک کوې شو حیران حیران به یې کتل داسې ګونګ سونګ ناست و که د کور خلکو ورته زړه شین شو چې څه چل شوی دی بس ګنډلې شونډې ناست و لکه نه چې اوري هغوی سلا وکړه سړي باندې جوړباد عالم دی هغه د بر کلي ملا یې ورله زر راوستو چې د پیریانو ملا دغه اندازه ولیده او ویې بلکل اثرات پې د پیریانو شته دی چې سپېمې ورله د اور په باتۍ وسېځلې هغه سمدس پس د ملا ګریوان ته لاس واچوو ملا ویاله ډېر سرکش آرامیان پیریان دي سړی کلک ونیسئ په کټ کې یې مضبوط وتړی 2-3 څپېړې د مخ نه تېله چوتې کړلې چې څو کسان یې سپا سپا خبره کوئ بیا یو څوک او ترې نورې پې نه پاسولې د دې غریب نه تاسو څه غواړئ او بیا به راځئ ملا چې ستړی شو مشین یې د څپېړو بند کړو په دې چې کوم پیریان راغلي چې اړهګان دي دغه د تعویذونو نه یې غاړه ورته ډکه کړه لکه د سبا پورې لاړه نو سېزمه به یې سبا د کور خلکو به سیده هسپتال ته یوړو ډاکټر چې خوله یې وازوله شونډې نه بیلېدې چې اپریشن یې ورله وکړو شونډې پرانستلې هغه د ایلپي د پیریانو راز یې ټول ښکاره کړو ډاکټر یې شونډې د کور خلکو یې خپې لاس وتړل ملا ښه پوس کړو خو انګاره د ګناه د چا وه ګناه د ده وه چې ناخله کس له ولې ورتلو ګناه د ده وه چې ناخله کس له ولې ورتلو زه به نه هغه ګنو والا غواړی خلک فرمایي کې لږ شعرونه دې وایه هغه ووایه خلک فرمایش کوي ډېر مشران غواړي یو دوه یې کوتې وړاندې ویم ښځو مریض باندې چاپې وخلې خوارې ترغې پرې نه پرېښودو سوچ یې په سر یې ودرولې نه وو او یخنۍ وخلې و ډاکټر له لاړو هغه پې غوړې زیړې بندې کړلې بس سمدستي د زړه دوره پې راله او دا یې وختره چې ټوخي یې ونه کړو ناڅاپه راښکاره شوه را باندې خندا شنه وه زړه مې خور شو دی وې زړه راټینګ کا نو زر مې دیوال ونیو دی راته وې ولې او ما وې غورځېږم راشه اوس یې دا نیکه راټینګ کا دا دوی شعرونه یادي یو څو شعرونه چې ازغي مې نه لګي د ګل په خوا کې او ښکلي مې بدې شي د بل په خوا کې ازغي مې نه لګي د ګل په خوا کې او ښکلي مې بدې شي د بل په خوا کې سر پې لګوم چېرته مې ونیچي چې یو ځل پې پرتې دي د سنګل په خوا کې او دا د ماښام تیاره کې ستوري ښکاري او که دی خال دی د اوربل په خوا کې دا تله راتله مې نور د مخې نه شي او تنبو لګوم ورته دا سټل په خوا کې نو ما وې راځه مړه چې چیخ وسکو یوازې ناستو د سیکل په خوا کې نو انګار دننه ده به بار ته زور کوو سمه غویمه و د هوټل په خوا کې او بس دا اخري 3 شعرونه ویمه چې سکلې پېشمني کې د شومله پې لګېدلې ده او سترګې یې غړېږي نه نشه پې لګېدلې ده سکلې پېشمني کې د شومله پې لګېدلې ده او سترګې یې غړېږي نه نشه پې لګېدلې ده زړه مې راته وایي چې رقیبه سم دې ومږم خو خلک به بیا وایي چې روژه پې لګېدلې ده او ستا ښه یې ننګي ته چې دې ګس طرف ته ګورم او اینې دا دې نه ده سمه خوله پې لګېدلې ده او دې سړي نن دومره په تادی خبره وکړله وي ښځه خلاصه شوې تمانچه پې لګېدلې ده